دا دین دا موږ ته په ډېر مشقت را رسېدلی دی. دا دین موږ ته په ډېر تکلیف را رسېدلی دی. الله نه دعا کوو چې رب العالمین زموږ د عمل قبول کړي. یا الله موږ ګناهګار یو، موږ معاف کړي. یا الله زموږ عبادت به کمزوری، الله ته د خو خلکو عبادت کې حساب کې. ربه که موږ کمزور یو خو ته م رب یې، زموږ بل د ژړا او د فریاد ځای نشته دی. ربه که ستا د درد نه او ستا د دروازې نه الله موږ واپس شو، نو ربه د چا در ته به ودرېږو چې موږ وبخي. ورونو موږ او تاسې به دې وخت کې ټوله توجه به زموږ دې ته وي چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. علی رضی الله تعالی عنہ دے، دا علی کرم الله وجهه تاسې ټولو ته معلوم دی، ډېر جلیل القدر صحابي دی. دا علی رضی الله تعالی عنہ یو ځل د وړوکي اختر ورځ ده، نو د علي صاحب وچه ډوډۍ راغستې ده د وربشو او لګیا دی خوري. نو چا ورته ویلې علي نن خو د خوشحالۍ ورځ ده او نن د خوراکونو ورځ ده، نو علي ته په دې ورځ باندې د وربشو یو وچې روټۍ ته ناست او دا خوري. نو سیدنا علي کرم الله وجهه ته وایي خوشحالي د هغه چا ده چې د هغې بندګي قبوله شوې، او علي ته پته نشته چې د ده عبادت به قبول شوی او که د ده عبادت به نه قبول شوی. او بیا علي رضی الله عنه دی، عبدالله بن مسعود دی، د دواړو نه دا نقل دی چې کله به د اختر ورځ شوه نو دی به ژړلي. نو چا ورته ویل چې ولې ژاړئ؟ وایي به موږ ژاړو په دې باندې پته نه لګي من المقبول فنهنیه، چې د چا عبادتونه قبول شوي دي چې موږ وله مبارکي ورکو چې فلانی مبارک دی شه عبادت دی قبول شوی دی. او ومن المردود فنعزیه، او داسې پته نه لګي چې د چا عبادت نه دی قبول شوی چې هغې ته موږ وژاړو، موږ ورته تعزیه وکړو، موږ ورته غم وکړو. نو رب العالمین دې زموږ عبادتونه هغه قبول عبادت وګرځوي، او الله دې زموږ عبادتونه مردود او رد شوي عبادتونه نه ګرځوي. موږ څه خو زما ورونو اختر کې دا سوچي جامې واچوو، خوراک ډېر راوړاو او ډېر هاهو جوړ کا، خو د دې نه موږ ته ګوره لوی غم دا دی چې دا سوچ کول غواړي چې یاره زما عبادت قبول شوی دی او که زما عبادت نه دی قبول شوی. وجه دې کې دا ده دا دین دا موږ ته په ډېر مشقت را رسېدلی دی، دا دین موږ ته په ډېر تکلیف را رسېدلی دی.